کړي چې په پایله کې 400 کیلوګرامه چرس او د قاچاقونکو یوه لویه ډله نیول شوې ده. د نوموړي په وینا د یاد توکي له 14 نیول شوو قاچاقونکو څخه 20 میله کلاشینکوف، درنې او ماشیندارې راکټ ویشتونکي، لاسي بمونه او نورې سپکې وسلې هم ترلاسه شوې دي. ویکتور ایوانوف اتاتارس خبري اژانس ته ویلي چې په دې عملیاتو کې 300 افغان سرتیرو او 8 چورلکو برخه اخیستې وه. د روسیې د نشهیي توکو پر ضد د مبارزې د فدرالي ادارې مشر وایي دا عملیات د دې ښکارندوی ده چې د نشهیي توکو کاروبار پورې تړلې قاچاقونکې ډلې څومره جدي عمل کوي او په څه ډول وسلو سمبال دي. د هغه په وینا له دې وړاندې هم د نشهیي توکو پر ضد د روسي فدرالي پولیسو له افغان پولیسو سره یو ځای د هیواد په شمالي سیمو کې د نشهیي توکو د له منځه وړلو او د هغوی د کاروباریانو د نیولو لپاره په برابرۍ سره عملیات ترسره کړي دي. د اتاتارس خبري اژانس د راپور له مخې افغان او روسي ځواکونو په 13 سپټمبر میاشت کې د افغانستان په شمال کې د نشهیي توکو پر ضد ګډو عملیاتو کې 180 کیلوګرامه هیروین، 1.5 کیلوګرامه مورفین او زرګونه کیلوګرامه اپیوم ونیول. روسیه او افغانستان په 2009 کال کې د نشهیي توکو پر ضد مبارزه کې د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړی چې دا د دواړو هیوادونو د مخدره توکو ضد پولیسو ترمنځ د همکارۍ لومړی تړون هم دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د شاوخوا 12 میلیونو رایو ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د پیل لپاره چمتووالی نیسي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د شاوخوا 12 میلیونو رایو ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د پیل لپاره چمتووالی نیسي. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د جمهوریت ریاست د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوملیکنې د بهیر به د 1992 کال د غوی میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي او 4 میاشتې به دوام وکړي. مانوي د امنیتي ستونزو سربیره د ټاکنو په وړاندې پرتو سیمو نورو ستونزو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د ولسوالیو ترمنځ د پولو نشتون کېدای شي د نوملیکنې په بهیر کې ستونزې رامنځته شي. نوموړي ویلي دي چې موږ تمه لرو چې د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې وشي په دې کارتونو سره او دغه ځانګړتیاوې پکې شته وي. ناشونې ده چې د ولسوالیو ټاکنې ترسره کړو. هغه څه چې د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې د ولسي جرګې ټاکنو کې ټاکنیزې حوزې باید په ولایتونو کې هم وویشل شي. مانوي زیاته کړه چې د جمهوریت ریاست راتلونکو ټاکنو لپاره 6,000 کارکوونکو او په میلیارډونو افغانیو ته اړتیا ده. د دې کمیسیون د معلوماتو له مخې دوی په نظر کې لري چې د هیواد په 340 ولسوالیو کې 450 د رایې ورکونې مرکزونه او 1,006 د نوملیکنې څانګې پرانیزي. د دوی په وینا هغه کسان چې په دې بهیر کې نوې نوملیکنه کوي او بیا د دوی مخکینی کارتونو تصدیق شي 10,8,580 تنو ته رسیږي. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا چې د اړتیا په مهال کې به د نوملیکنې 2 مرکزونه په هر ولایت کې 6 میاشتو لپاره پرانیستی وي. په همدې حال کې ځینې سیاسي ګوندونه له دې بهیر څخه ملاتړ کوي خو غواړي چې دا بهیر د امکان تر بریده ژر پیل شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس همدارنګه د ملي شورا لخوا په ځنډ سره د ټاکنو د قانون په تصویب کې نیوکه وکړه. د کابل ښار د قصبې په سیمه کې د کوچیانو او پولیسو ترمنځ له نښتې وروسته کوچیان وایي پولیسو ورسره زور زیاتی کړی دی. دوی وایي 2 ورځې کېږي چې پولیسو د دوی سیمه کلابنده کړې، خو افغان چارواکي وایي چې کوچیانو عملي هڅې پیل کړې وې چې د ځمکه غصب او کورونه پرې جوړ کړي. د کابل ښار د قصبې په سیمه کې د کوچیانو او پولیسو ترمنځ له نښتې وروسته کوچیانو وایي پولیسو ورسره زور زیاتی کړی دی. دوی وایي 2 ورځې کېږي چې پولیسو د دوی سیمه کلابنده کړې، خو افغان چارواکي وایي دوی عملي هڅې پیل کړي چې د ځمکه غصب او کورونه پرې جوړ کړي. که څه هم افغان چارواکو هوډ نیولی چې د کابل ښار د قصبې له حکومتي مځکو څخه کوچیان وباسي، خو کوچیان شکایت کوي چې امنیتي ځواکونو یې پر وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی دی. یاد دې وي چې د تېرې یونۍ په ورځ په دې مسله کې د امنیتي ځواکونو او کوچیانو ترمنځ یوه نښته هم شوې وه چې تر اوسه د کوچیانو د کورونو او خیمو ګرد چاپېره پولیس را پراته دي. د قصبې په سیمه کې میشت کوچیان وایي چې امنیتي ځواکونو ډزې پرې هم کړي دي چې له امله یې ښځې او ماشومان ویرې اخیستې دي. دلته هغه خلک چې یو کم مقدار پیسې درلودي یا مال درلوده یا حل درلوده لاغې نه ځان خلاص کړ، دلته یو کوټه ځان ته جوړه کړه او اوس د افغانستان حکومت ټول راغلی بسته نیروی له دې خلکو نه تاوه کړي. ته به دلته اوس یا القاعده ده او یا کوم بل مملکت سره جنګ ده. له دې نه مخکې موږ ته هېڅ احوال نه ده راکړی چې دا ځای خوشي کوي او هېڅ خبرې هم راسره نه کوي. ټول اسناد په لاس باندې لرو. یوه ساسره ده
یو داسې اثار یې نورې زبله سوي دي او لیدلي دي غریبانان یې منډو کې او نورې زخمیان یې وړي دا د شفاخانې ته ګاله هیله ده نور دغه نه ولاکه دغه نور شی لرو دلته وروره 4 لکه 15 لکه روپۍ دلته موږ وبخوړلي افغان چارواکي وایي د کابل هوایي ډګر شمال ته د قصبې سیمه حکومتي مځکه او ترخاري پلان لاندې دی چې خو د مځکو لوی غاصبین هڅه کوي چې کوچیان ولمسوي څو د مځکه خپله کړي افغان چارواکي دا هم وایي د قصبې په سیمه کې په میشتو کوچیانو کې وسله هم شته د زابل امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د لسګونو کیلوګرامو د نشهیي توکو د نیولو خبر ورکړی چارواکي وایي د پیښې سره په تړاو 2 کسه هم نیولي دي د دې ولایت امنیتي قومندان مال پاسوال غلام سخي روغلي ونی وایي نیول شوي مواد ټول هیروین دي نوموړی زیاتوي چې د دوی پولیسو د یوه ترلاسه شوي راپور له مخې په یوه کوکورلا ډوله موټر کې د تلاشۍ نه وروسته 40 کیلوګرامه هیروین نیولي دي د امنیتي قومندان په خبره دغه توکي د جلال آباد ښار نه هرات ته وړل کېدل چې د دوی د پولیسو لخوا ونیول شول د قومندان په وینا د پیښې سره په تړاو 2 کسان هم نیول شوي دي روغلي ونی وایي د قاچاقونکو په وړاندې مبارزه پیل کړې ده او په دې کار اخته کسان به زندان ته استوي 2015 پر ډول موټر کې په دې د 4 شپته پاکټه مواد مخدر چې رینډوله مواد په کبارو دغه موټر د تلاشي په محل کې زمونږ سرتیرو افسرانو د مواد مخدر کارمرانو ترلاسه کړل چې تاسو اوس په مطبوعاتو کې ګورئ سره د 2 کسانو مظنونین چې دغه موټر د جلال آباد د وشتوي والي څخه بار سوي دي او د غوښتو چې دغه لارې نه هرات ته ورسوي چې موږ کشفي ارګانونه موږ مواد مخدر موږ سربازان په خپل مسلکي مهارتونو باندې دغه مواد ترلاسه کړل او قانون پنجو ته وسپارل د کابل کندهار لویه لاره د قاچاقونکو لپاره تر ټولو مهمه او ترانزیتي سیمه بلل کېږي پر دغه لویه لاره لومړی کندهار هرات او وروسته ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کېږي درنو لیدونکو دا و کورني خبرونه بهرني خبرونه له لږ ځنډ وروسته درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست اوس هم نړۍ دا وخت په مصر کې د مخالفانو او جمهور رئیس محمد مرسی پلویانو لاریونونه وکړل دا لاریونونه د مصر د نوي اساسي قانون د مسودې په اړه له لاندمنې نظرپوښتنې یوازې څو ورځې مخکې پلان شوي دي د ملي نجات جبهې په نامه د اپوزیسیون اصلي ډلې د پراخو اعتراضونو غوښتنه کړې تر څو حکومت اړ کړي چې نظرپوښتنه یا ریفرنډم لغوه کړي د دونۍ په ورځ د مصر قاضیانو موافقه وکړه چې د دې هیواد د نوي اساسي قانون د مسودې په نظرپوښتنې به څارنه کوي خو د جمهور رئیس مرسی پر پلویانو یې هم غږ کړی چې د سترې محکمې مخې ته خپل روان اعتراض د پای ته ورسوي د مصر ولسمشر د دې هیواد له پوځ څخه وغوښتل چې د ډسمبر په 15مه نیټه د اساسي قانون پر مسودې باندې د ټولپوښتنې په درشل کې د دولتي تاسیساتو ساتنه وکړي د مرسی د دې فرمان له مخې پوځ کولی شي ملکي وګړي ونیسي او د نظم او قانون د ساتلو په برخه کې له پولیسو سره همکاري وکړي مرسی تېره اونۍ خپل هغه فرمان لغوه کړ چې له مخې یې خپل صلاحیتونه پراخ کړي وو خو د روانې اونۍ په پیل کې یې وویل چې د اساسي قانون د مسودې په اړه نظرپوښتنه به په ټاکلې نیټه ترسره کیږي د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په نویو معلوماتو کې ښودل شوي چې د دې هیواد د ستر طاقت حالت ممکن تر 2013 میلادي کال پورې کمزوری شي او دا ځکه چې د آسیایي هیوادونو اقتصاد د شمالي امریکا او اروپا په نسبت قوت پیدا کوي د متحده ایالاتونو د استخباراتو د ملي شورا لخوا د ډسمبر په 10مه خپور شوي ریپورټ کې ویل شوي متحده ایالات د نړیوالو شخړو او بحرانونو د حل د توان تخنیکي برلاسۍ له نورو سره د فرهنګي تماسونو له امله ممکن د نړۍ د ستر طاقت په توګه پاتې شي ریپورټ وایي چین ممکن په 2020 میلادي کال کې په اقتصادي ډګر کې تر امریکا مخکې او د نړۍ ستر اقتصادي طاقت شي د چین او هند اوسنۍ اقتصادي وده او پرمختګ ممکن د امریکا او جاپان د 20مې پیړۍ جګ مقام شاته کړي
دغه راز ریپورټ زیاتوي تمه ده چې د اروپا، جاپان او روسیې ورو اقتصادي حالت دوام وکړي او یو علت په دغو هیوادونو کې د زړو خلکو د شمیر ډیریدل دي. د متحده ایالاتو د استخباراتو د ملي شورا ریپورټ کې ویل شوي تر 2030 میلادي کاله پورې ممکن اسلامي تروریزم کم شي، خو پر کمپیوټرونو باندې تروریستي حملې ممکن زیاتې شي او د اوبو د منابعو پر سر شخړې به یې بې ثباتۍ زیاتې کړي. د پښتو ټلویزیون درنو